اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. دین بعد د منکرین او د دعوی د وحدانیت چې مذکوره وا په یا ایها الناس اعبدوا او د منکرین او د صداقت کتاب چې مذکور په ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او د منکرین او د شان مصطفی او د رسالت د دې درې دعوو د منکرین او د پاره په شکل د تعجیب باندې ذکر کیږي چې عجب د دوی لرا چې دا کفر څنګه کوي. او دین بعد سلور لوی نعمتونه بیانې. نعمت اولا هغه وجود د انسان دی او عالم صغیر د دې چې ډانچه د انسان او په دې دعوه باندې با دعوت بعث بعد الموت ثابت ہے کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دویم نعمت خلق د جمیع اشیاء فی الدنیا لنفع الانسان. داغی سربا باری تعالی خپل قدرت ته اشاره وکړي ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. داوی د علم سرا. دریم نعمت جعل ابینا آدم علیہ السلام خلیفتا. او سلورم نعمت آغا گرزول دا نکزمونگ آدم علیہ السلام دی مسجد دا ملائکو. نو ذکر دا واقعی دا ابلیس او دا سجدی دا فرشتگان دا پشکل دا تذکیر دا نعمت سرا دلتا ذکر دا دی متعدد و نعمو پا بدل کی باری تعالی مطالبه د عام انسانیت نه کوي د منلو د دغه دعاویو چې دعوت توحید دا او صداقت کتاب دا او د رسالت دا نچوړ او خلاصه ده دی. کیف تکفرون بالله کې دا کیفا د دې لپاره متعدد حالات ادا پداسي کلام کې مذکور شي چې رستو کلام مستغنی عنه نه وي نو دی وقت کې دا بیا خبر مقدمه وی لکه کیف انت تسنگئی نو دارستو انت کلام مستقل نه دی او مستغنی نه دی په افاده د فائدې تامه کې د دې کیفنا نو دې صورت کې دا کیفا خبر مقدمه شه. کیف انت کیف کنت نو دا کنت هم دا فعل ناقصون تتمیم په اسم نراته نو غیر مستغنیان هو شو. نو کرستو ددن ذکر د داسې کلمې او چې مستغنی نو په تتمیم د فعل تامه کې ددنا نو دا به ورته بیا خبر مقدمه وی. کیف انت کیف کنت دا یو صورت. دویم بعض اوقاتو کې کیفا ظرف واقع کیږي د پاره د انظر کیف نصرف الآیات. انظر کیف نصرف الآیات نو دا انظر د پارا ظرف. دریم موضع هغه دی چې کلا رستو کلام ددنا مستغنی وی مفید د فائدې تامه وی نو په دې وخت کې بیا دا کیفا په معنا د حال سره وی. لکه تکفرون بالله کلام مستقل دا کیف ته ضرورت نه لري. نو کیف جاء زید اے علی ای حال جاء زید نو دا جاء زید کلام
دا مستغنی دی د ذکر د کیف نه ضرورت نه لري دا په معنا د حال سره شو دلته هم رستو کلام مستقل دی مستغنی دی د ذکر د کیف نه نو دا په معنا د حال سره وی على ای حال تکفرون بالله وکم حال د خدای تعالی په ذات کفر کوي او دا کیفه کی چې کوم معنا د استفهام پرته ده نو پرای د ابن قتیبه او د زجاج باندې نو دا استفهام په معنا د تعجب کې دی للمؤمنین اعجبوا ایها المؤمنین لهؤلاء اے مؤمنانو د کفارو د کفر نه تاسو تعجب کوي بعید یو غنئ چې دومره نعم سره څنګه کفر کوي او دویم مراد چې دا د استفهام شي خارج مخرج تقریر و توبیخ نو تقدیر پیدا شي چې ویحکم کیف تکفرون وهلاک شي څنګه کفر کوي هلاک شي څنګه کفر کوي بالله واو حالیه کا تکفرون بالله دا کیف په معنا دا علی ای حال سرش او جمله فعلیه شوا واو حالیه کنتم امواتا فاحیاکم حال دا دے وی تاسی امواتا مڑا پس بیا ژوندی کا باری تعالی کم تاسی لرام فاحیا کی عاطفه دا اموات خبر د کان دے کنتم کدا ورته اسم نو کنتم کان دا اسم فعل سر د اسم اموات خبر کیږي جمله فعلیه حالیه شو دا ضمیر د فاعل د تکفرون فاحیا کی ضمیر باری تعالی تراجه فاعل کم مفعول بھی جمله فعلیه فی عاطف ثم یمیتکم بیا وفات کی باری تعالی تاسل را یعنی بعد انقضاء اجالکم کله چې تم تمام شي ثم یحییکم بیا دې ژوند کی تاسو لرام فانتقال سر الى دار السلام ثم الیه ترجعون یعنی ثم ترجعون الیه دلیل د بعث نو بعد البعث نو فیجازیکم باعمالکم بیا بدلی درکې منکرین د حیات الانبیاء او د حیات البرزخی چې معتزله دي او دې زمان کې پنځپیریان دي دا د هغې د اقوا استدلالات نه دی ای دا وی چې کنتم اموات نفاحیا دا یو ژوند ثم یمیتکم ثم یحییکم الی البعث فمن چې حیات برزخی کم زیرا چې تاسو وی قبر کې به ژوند دی یا انبیاء ته ژوند دی یا شهدا ته ژوند دی یا عام ارچاته یو ژوند ملاویږي حیات برزخی چې وتوای دا اهل سنت والجماعه مسلک دے معتزله منکرین دی نو جواب بدای چې دلتا موتتین او حیاتین ذکر شوی دی او مراد دلتا د موتتین او حیاتیننا معروفه ظاهره دی یو هغه شو چې مونږ ته پستر ګوخکاری بل هغه شو چې د اقواد اللونا په مرتبه د محسوس کی ګرځیدلی دي او د مومن به نه ګرځیدلی دي نو دا دوی ذکر کړی دي ورنه دې مینس کې داسې موات او حیات شتا چې دوی هم زمون سره مسلم غني او بیا یې دې کې وته اشاره نشته ده یو دا غینه کم خلق چې د حیات برزخی منکر دي نو هغه د حیات برزخی دائما انکار کوي او چې څنګه قبر کې خودلې شي او د منکر او د نکیر د سوال جواب د پاره د حیات ور کولې شي نو دا مسلم عندهم دوی دا منی د غلط تیم کې ژوند منی خوای بیا مرشي دایم د پاره ژوند نوي نو د غلط تیم کې ژوند چې دوی په دې قبر کې د فرشتي د سوال جواب د پاره مون سره منی هغه د آیت کې کله لیکل وای مړه بیا ژوند دي شوي او بیا به ممړ کی دا فنچدا د اجالو کې شو بیا به مجوندی کی باز کی دا قبر کی د لک حیات چې دوی ته مسلم دی عندهم عقل ثابت دی یو دویم یو مواد دی چې دی لرهم مسلم دی هغه مواد چې کوم دی د
فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض د اسرافیل علیہ السلام دا اول شپیلی سرا په قبر کې د شهدا او حیات دوی منی د نور نه منی نو چې د شهدا او حیات منی د صاعق من فی السماوات سره دا خبره مسلمه د نصوصونو ثابته ده چې اول شپیلی سره به شهیدان هم قبر کې مړ شي چاته چې حیات ثابت دی هغه به مړ شي او څوک چې دنیا کې دی هغه به مړ شي او په دویمه شپیلې سره به بیا را ژوندې شي نو دغه ځکه دا مرګ دا یو بل مرګ ثابت شو مسلم عندهم دی او دینس کې مذکور نه نو دا واضح ښکار شو چې دلته مراد د موتتان او د حیاتانو نه هغه معروفه ظاهر دي باقی چې کوم مخفي په نصوص ثابت دي او زمون عقل داغي برداشت نه کوي عدل ته مذکور نه دي عدل ته مذکور نه دي نو آیت رد پاغي باندې نشي ګرځیدي ځکه دوی هم یو حیات ثابتې د منکر او د نکیر د پاره برزخ کې اگر که دایمي نه ثابتې نه صغیره جامعانه نور نصوصنا حیات د انبیاء د صدیقین او د شهدا دایمن ثابتېږي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دا نص حدیث دی مررت لیلة اسری بی بموسی یصلی فی قبره نو دا نص حدیث دا مسلم دی او فنبی الله حی یرزق روایت ابن ماجه دی نو دا نصوص ظاهره د انبیاء او د صلحاء او صدیقین او د شهدا او په حیات کې آیتونه راغلي دي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء نو دا ټول نصوص جامع دي لردي چې دلته یو حیات شته د دې لپاره ثابت او غدای دلیل کې پیش کړي لن جواب بدای چې منکر او د نکیر د لپاره حیات معنی کوي او دارنګي هغه حیات او مواد چې دا ظاهر ندی نو هغه دلته ندی ذکر شوی ورنه موت د عزیر علیہ السلام او واپس حیات داغه مسلم دی عندنا و عندهم او نس کی نشته دی مړو ژوندې شه بیا مرش بیا ژوندې شه بیا مرش قیامت کې بیا ژوندې کیږي درې مرګ او حیات هغه ته ثابت شو کنه دارنګ عیسی علیہ السلام په معجزه چې څلور کسان احیا د اموات وکړه باذن الله هغه څلور واړه مړو الہ ژوندې کړو بیا مړ شو د عیسی علیہ السلام په معجزه ژوندې شو بیا مړ شو قیامت کې بیا ژوندې کیږي هغه د پر درې حیات او درې ممات ثابت شو دویم منی هغه مون سره او دین اس کی نشته ده نو دا واضح دلیل دی چې دلته مراد د حیات او د ممات نه هغه معروفه ظاهره دي او کم چې نصوصونه ثابت دي وغیرہ او ظاهر او ښکار نه دي عقل لا غیر پر درک نه کوي چې هغه حیاتي برزخی ده نه داغه نه ساکت پاتې ده داغه تپوس نور نصوصونه پکار ده دا یو نعمت شو د عالم صغیر هغه پیش کړ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا جمل خاصان دي کنا ټول جملې فعلیه الیه تعلق تر ترجعون ورکه ضمیر نائب فاعل یحیی کی ضمیر باری تعالی تراجع دے کم مفعول به دا یمیتو کی ضمیر باری تعالی تراجع دے کم مفعول به دا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دویم نعمت د جميع اشیاء او خلق لنفع الانسان شو دا عظیم نعمت نو دې په بدل کې دومره یو مطالبه زمونږ د چند عاویو کوي چې نه مانو دا حماقت ته نمک حرامي ده هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نو هو با مبتدا کې الذي موصول مع الصله دا خبر شي او خلق کی ضمیر راجی الذی لرا فاعل شو لکم لام د نفع د پارا لنفعکم دا تعلق تر خلق شو ما موصول کا فی الارض جميعا ان ثبت فی الارض او ضمیر دا ثبت چراجی مال ارض غزل حال کا جميعا تنا حال کا
دا ټوله صله د پاره د ما شو، مفعول به د خلق شو، خلق لكم ما فی الارض، نو موصول مع صله اعراب محلی د نصب شو، مفعول خلق شو، اصله د الذی شو، او موصول مع صله اعراب محلی د رفع شو، ځکه خبر د مبتدا شو چې هو دی. دا غزاد دې د پیدا کړل د نفع تاسو د پاره ما ټول هغه فی الارض چې مکه کې جميعا غن، دا ټول د نفع تاسو د پاره پیدا اجمال له تفصیلی ال تشوی دې په درشم سپاره کې. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یا استان فعلا یا استاد ساروین فدا. ثم استوى إلى السماء، بیا قصد کباری تعالی إلى السماء إلى خلق السماء، إلى السماء إلى خلق السماء. استوا دلتا پمانا دا توجہ دا قصر دے. دا عبداللہ بن عباس، ابو بکر صدیق، علی بن حسین، سفیان بن عیینہ اور ابن کیسان دا ټولو پرایا باندې دا استوا پمانا دا توجہ وقصدا، ثم توجہ وقصدا الى السماء مانا الى خلق السماء، بیا باری تعالی دا آسمان پیدائش تا قصدو کا. ندلتا دو مسئلو تا تاسو ذہن راکاگا، ما یو وقت شبہ ذہن ترازی چھ معارضہ دا دی آیت رالا، دا آیت دا والسماء وما بناها، او بیا رازی چھ والارض بعد ذالک دحاها، اغینا پتہ لگی چھ غوڑول دا زمکی دا رستو دا خلق السمان دی، قسم می دی پاسمان وما بناها و پاغذات چھ بنا دا اسمانی کری دا، نو والارض بعد ذالک دحاها، نظمک رستو پیدا دا بنا دا اسمان، او دینا پتہ لگی چھ خلق لکم ما فی الارض ثم استوا، ثم قل تراخی دا پاری چھ قصد خلق السما رستو شوی دے ازمکا مخ کے پیدا دا، نو دا یو معارضہ دا. بعض علماء خو ثم لمجرد العطف خلی دون الترتیب والتراخی، قدی سر جواب خدا معروف جواب نہ دے. دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے او شاگرد تپوس کے قرآن کریم چند مواضع کی میں شک دے، دری پیشکڑی یو تے نہ داو چھ ازمکا مخکش ہو کا آسمان مخکش ہو، نو آغا جواب ورکا چھ یو خلق الارض دے او یو غوڑول دا ازمکی دی دا ابو دا پاسا، او تفصیل دا اشیاء دے پدے کی، نو خلق الارض دا آسمان نا مقدم دے، دا آیت پہ دلیل دے. او اغا آیت کی چرازی والارض بعد ذالک دحاها غوڑولی دا، اغی کی تفصیل دا اقواتو او دا اشیاء چکم دے غد آسمان نا رستو شوے دے. حدیث مبارک کے رازی خلق الارض فی یومین یوم الاحد والاثنین، دا یک شنبی و دا دو شنبی پا ورځ باندې الہ العالمین زمکا پیدا کړه په دوه ورځو کې، وقدر فيها اقواتها في يومين الثلاثاء والاربعاء، کما اقوات چې دی کې دي هغه پکې مقدر کړل د سه شنبه او د چهار شنبه په ورځ، فهما مع الاحد والاثنين 4 ایام. نو باری تعالی د ټولو نه تعبیر وکړه خلق او د تفصیل دا غینا، وی فرمایل وقدر فيها اقواتها في 4 ایام، تعبیر دی پار 4 ایام سرو. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، او بیا اسمانونه پیدا کړل 2 ورځو کې، چې ورځ د پنځشنبه وا او ورځ د جمعې وا، او حضرت آدم علیہ السلام د جمعې په ورځ د جمعې د مانځنه وروسته بعد العصر
مازیګر نه بعد په دې ټیم کې تخلیق ددو شو بیا نو د ټولو اسمان او ځمکې نه به تعبیر دا شو چې خلق السماوات والارض فی 6 ایام ټول په شپږو ورځو کې شو 2 ورځو کې ځمکه او 2 کې تقدیر د اقوات مجموعه سلور شوي قدر فی اقوات تفسیر 4 ایام تعبیر دی او په 2 کې اسمان شو خلق السماوات والارض فی 6 ایام نو جواب دادی چې خو غړول د ځمکې دا متأخر شو نفس خلق د ځمکې مقدم شو او دویمه مسله چې تاسو ذهن ورته راکاږم هغه د علی حدیثو د وهابیانو غلطه ترجمه ده په دې ځای کې وهابیان مجسمه دي باری تعالی ته صفات الاجسام ثابتوي د عبد الله بن عباس ابن یو ضعیف روایت مروی دی چې علامه قرطبی په دغه ځای باندې په جلد اول په 116 صفحه کې ذکر کړی دی او ردی پکړی چې دا نسبت عبد الله بن عباس ته ضعیف دی هغه دا چې ثم استوى ثم ارتفع الى السماء بے پورته شو اسمان تا نو وهابیان دلتا ترجمه د استوا په ارتفاع سره کوي چې زمکه کیو به وختو نو دا قتل او کوزیدل دا من صفات الاجسام صفات حادثه دي ذات د باری تعالی د دینا منزه او پاک دی علامہ قرطبی په دې ځای باندې یو قول هغه ذکر کړي چې والله عالم بمراده پشان الرحمن علی العرش استوى الہ عالم دې چې مراد څه شي معنی لغوی بنئ مراد او بل قول دا ذکر کړي چې دا د استوا په معنا د ارتفاع سره شي قول ضعیف دی او بل قول دا چې کم معروفینو محدثینو کړي دي چې استوا په معنا توجه او قصد الى خلق السما سرا دا قول راجح او یا والله اعلم بمراده شبه متشابهات قرانیونا سواهن 7 سماوات استوا کی ضمیر فاعل شو د سماء ظرف لغو شو په حذف د مضاف سره الى خلق السما فسواهن فخلقهن مستويات سواهن معنا فخلقهن مستويات پیدا کړه برابر چې فتور او صدوع ورکینو 7 سماوات و اسمانون دا ضمیر د هن سوا کی ضمیر فاعل له هن مفعول به دا مبدل منه دا او 7 مضاف سماوات لرا عدد اقل دے او تمیز دا غی چې کوم دے جمع راضی بالاضافت راضی 7 سماوات نو دا مضاف مضاف الیه شو دا بدل شد هن نه چې مفعول له سوا جمله فعلیه وا فسواهن 7 سماوات خدا شوبه ذهن ترازی کې هن ضمیر رجاع 7 سماوات تو شدان دے مگر ازمار قبل ذکر دے نو جواب بدای چې ازمار قبل ذکر په 15 زیروا دے اول تنازو د بل د رب حکم داد د نعمت په ضمیر کې سلورم ضمیر شان دے او پنځم هغه ضمیر دی چې بدل وتر ظاهرا نو دا 7 سماوات بدل د هن نه بدل ظاهر شو کنا ضمیر بدل تنه اسم ظاهر راغی د مضمر نه دا رواکیږي په صورت د فضله کې وهو بكل شيء عليم اي وهو عليم بكل شيء او یقینا د باری تعالی علم ښکار دی د اسمان او د ځمکې د خپل ترتیب او د تقدیر د اقواتنا چې دا هغه وخت نه علم ازلی په دې لرلو زمون والد صاحب د علم ازلی د باری تعالی د پر عقلی تمثيل دا پیش کړي چې تاسو ګورئ باری تعالی مرغۍ پیدا کړي هغه ته دا علم چې یو زمانہ بیا راځي بیا بجلی جوړیږي به د بجلی والا به احتیاط خلک وي د پاکستان غون یغیب په هوا کې تارونه تیری دا مرغۍ دومره بیا عقل نه لري چې دا ویریږي چې دا ما ته شاټ را کوي هغه به په دې تارونو کې ني نو دا هغه وخت نه د دې قوتا
د پلاس پشان ته غلاف ورواچولو مرغې پیته د پلاس پشان غلاف ورواچولو هغه د کینی ور باندې خونی سینا نو دا دلیل د علم ازلی د باری تعالی له چې هغه ته پته و دا بجلی جوړیږي کدا سیستم په دې شکل جوړ نشي ټول بشاړ دی ورکړي مړی وي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دې کې اوس چې باری تعالی عالم بكل شيء نو هغه چې عالم دی هغه پکار د چې موجود حقيقي شي او دې عظمت چې جوړیږي نو هغه هم صفت د علم وي چې چا کې علم راشي نو هغه بیا معظم عند الناس نو آدم علی السلام ته فضیلت چې ورکه په فرشتو باندې په علم داشیا وي ورکه نو دې بكل شيء علیم د انسان د پیدایش شروع کيو د فرشتو هغه اعتراض او داغي جواب مناظره د آدم علی السلام د فرشتو سره مباحثه علمی داغي عاجزی ښکار کول بيده مسجود ګرځيږي ملائکه ابلیس لعن انکار کوي لعنتی ګرځيږي امتحانن آدم علی السلام هغه په امتحان کې واچولې شو پاکل شجرې باندې د جنت نه راغورځولې شي کوزولې شي نو دې واقعې ته اشاره شو خو مفاد د دې واقعې څه شي دي تذکر د نعمت باری تعالی قران کریم کې څو ځایا واقعات آدم علی السلام او د ابلیس ذکر کیږي هر ځای خپل فائدہ وی دلته فائدہ تذکر د نعمت د باری تعالی دی په شکل د تذکر النعمت ذکر دا چې تاسو د نیکه سره مادوم رخیګنی کړی دي د فرشتو غونې نورانی مخلوق مسجد میں جوړ کړو او خلیفہ میں ګرځولیو او د چا د پلار نیکه سره چې څوک خو کی دا خبره خلق منی نظام مطالبه تاسو نه هغه دعاوی دي چې صداقت کتاب دے صداقت رسول دے او دعوت وحدانیت دا درې را سره ومني وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اے واذکر اذ قال ظرف شد اذکر مقدر د پارا قال ربك للملائكة ربك فاعل قال الملائكة ظرف لغوشوا دا ټول قول اعراب محلی د جرش بالاضافت لکه اذا عبارت د وقت نو هغه ظرف د اذکر مقدر شو دا قول مقول غواړي انی جاعلن دا مقول شوا انی جاعلن کی دا ضمیر اسم نه ان شو جاعلن اسم فاعل شو پمانا د خالق سرا جعل دلته پمانا د خلق سرا نو یو مقول به غواړي انی جاعلن خلیفۃ فی الارض یعنی خالق فی الارض خلیفہ او کفلت په اعتبار د متعلق سره شینو به د جاعل خپل معنا هم مخصلش خلیفہ مفعول د جاعل شو دا شی جمله خبر د پاره د ان شو ان سر اسم سر خبران د مقوله د قال شو جمله فعلیه په محل جر کې مضاف الیه د شو غزر د پاره د اذکر مقدر هغه واقعات کې چې رب کریم ستا ملائکه ولرام او ملائکه د اولوکت نا په معنا د رسالت باندې دا هم استاد یو رسولی وی چې یقینا ذ جاعل پیدا کون کې پزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ لرام یو دا خبره چې دل تر رب کریم کوم ملائکه او تدا خبره کړی و صدی رحمت الله علیه وی چې کل ملائک د اسمانونو د زمکو راغون نکړي او دا خبره ټول تشریح و او دویم قول دا دی چې دا د ابن عباس ابن مروی دی چې دا کل ملائکه تنو ویلې شي دا په دې ځمکه کې
جنیاتو آغی ظلمون و سفک الدماء شروع کړه. الہ العالمین ابلیس سره د فرشتو راولیږه چې دا پیریان آفاق و بحر ته وشړی. نو کمی فرشتے چې د ابلیس په معیت کې ځمکې ته راغلي وي نو هغه فرشتو ته یې وویل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ. دا مروی ده د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ. یو شوبه ځین ترازی غدا چې خلیفہ خودی د پاره بادشاہ ځان سره نسی چې د بادشاہ چرته کار پیدا شي غایب شي چې خلیفہ داغه په ځای کار وکړي. نو باری تعالی کې خو امکان د غیبوبت شته نه دی، هغه خو شاهد دی د دائم د پاره. نو بیا څه ضرورت دی داغه خلیفہ لرا؟ د دې جواب یو صوفیه کوي او بل علما د ظواهر کوي. علما ظواهر جواب دا کوي چې مراد دلته د خلیفہ نه خلیفۃ الله نه دی، بلکې مراد دلته د خلیفہ نه خلیفہ د ما مضى من الجن. د جاعلم پزمکه کې خلیفہ لرا یو خلف پیدا کوم د سلفنا چې سلف پیریان هغه ختمو مداغي جه نشین او قائم مقام پزمکه راولم. نو دا خلیفۃ الله نو دا خلیفۃ الجن، د جن خلیفہ راغی. خو بیا هم عبدالله بن عباس سے معروف روایت دا دی چې خلیفۃ لانفاذ قضایاه، خلیفۃ لهدایت عباده، خلیفۃ لاقامت حدوده. نو ضمائر باری تعالی تراجی کئی نو پتہ ولګی چې دا خلیفۃ الله. نو بیا څه شوبه شو؟ نو صوفی کرام بیا جواب دا کئی، صوفی کرام جواب دا کئی چې دا عباد و انسانان دا پغایت قدورت و تصفل کی دی. بشر دے کن بشر دے پغایت تصفل و قدورت کی دی، او الہ العالمین پغایت تقدس و تنزہ کے دے، دیر پاک دے. نو بندہ و کمال اس کے پروت دے، اگا مقدر دے، طبعا خلقتاً بشر دے کنا کسف دے. الہ العالمین منزہ دے، فعایت تعالی و تقدس و تنزہ کے دے. نو ددی خطر رتبے والا مقدر ذات داغ منزہ ذات سرا رابطہ نہ جوڑے دا کہ نہ جوڑے دا لابودشا دس انسانانو نہ چزو جہتینو. نو صوفیہ و یا انسانان انبیاء علیہ السلام دار عالم. نو انبیاء علیہ السلام کے بشریت غالب و نورانیت ہم ورکیو. نو پا جہد دا نور باندے اخذ من اللہ کو، او پا جہد دا بشریت باندے واپس ورکل کولا عبادتا. نو دا واسطیو گرزی دے بین اللہ تعالی و بین العباد. نو خلیفہ پا دے معنی ورطویلے. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نو الفرشتو باری تعالی لرا قید لگوا تعجبا و استقبارنا لا اعتراضا و حسدنا. دا قولی تعجبا کڑیو، دا قولی استقبارا کڑیو. ځان پویولو، انکار نو کړي، حسد نو کړي، ځکه دی عباد مکرمون دي. نو دی ویل تجعل فیها، آیا تګرځو پیدا کې پدې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې بیا په فساد جوړي پدې ځمکه کې، او ته پیدا کې پدې ځمکه کې من هغه څوک یسفک الدماء چې بتوي وینو لرام. دا چې دوی ته علم څنګه ورکړې شپه دی باندې چې دا انسانان به وینه توي فساد به جوړي. نویا کوئی قیاس وکا په جنیاتو باندې. جنیات دین مخ کی دنیا کې پاتې شوی او غي سب کو دماغ کړیو، وی کدا دې پیراوستنو سب کو دماغ کې قیاس وکا په جن باندې. د قیاس نه وتا علم حاصل شي. او یا وجداوچی اخذ وکد سب کو دماغ د خلیفنا
خلیفہ د اقامت الحدود او د هدایت العباد او لانفاذ القضایا. نو دوی دی خلیفہ ټکی نه پوه شو چې خلیفہ هم دې د پاره چې هغه حدود نافذوي، د دوه کسانو لانجه ختمي، فساد ختمي، قاضي سره پاره اندای کار وي. دی خلیفہ ټکی نه دوی ته پته ولګی چې هغه د انسانانو کې بلوي فسادات، د دې لپاره مصلحین خلفا ولېږل. نو دا یسفک الدماء جمله فعلیه دا ضمیر فاعل دماء مفعول به دی عطف کا فیفسد فیها باندې. هغه جمله صله د من ده، نو دا دواړه صلتین د من شو. نو دا موصول مع صله به منصوب محلا مفعول دا تجعلوش، او ضمیر د مخاطب او فاعل شو، فیها به ظرف لغوش. دا ټوله به مقوله د قالوشی په محل د نصب کې. ونحن نسبح بحمدك، حال دار مونږ چیو نسبح تسبیح بیانو د ذات ستا، بحمدک په حال کون زمن کې چې متلبسین یو بحمدک. نو بحمدک په اعتبار د متعلق متلبسین سره د نسبحو د فاعل نه حال شو. او مراد د تسبیح نه څه شی دی؟ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس فرمائی کہ مراد د تسبیح نہ صلات، نحن نصلی اس صلات چې هغه موږ متلبس یو پر صلات کې بحمدک الحمدللہ پکې. قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې مراد د تسبیح نہ سبحان اللہ دا. او محمد بن قاسم فرمائے چې مراد د تسبیح نه خضوع او تذلل عاجزیان دي. او تسبیح لغتن په معنا د تبعید سره راځي. نو تسبیح د باری تعالی سره معنا شو تبعید الله عن سوءنا، لریوال د باری تعالی د صفت عیبونا. عربان وی فلان سبح فی الماء اے بعدا جورا غفای پکیوالا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لك، لام زید واقلا، نقدسک اے ننزهک پاکستا بیانو. مجاہد رحمت اللہ علیہ وی نقدسو پا مانا دا نعظمک ونکبرک سران. او دا عبداللہ بن مسعود سرنا دا نقدسو مانا هم پا نسولی سر مروی دا وقفکا دا دی مقولہ ختم شوها. اذ قال سر مقولت اللہ فتوا وقفکا قالو کی دا دی مقولہ شوا. اس دل تبیا وقفکا قال بلا مقولہ شروش. باری تعالیٰ فرمائیں انی علمون ما لا تعلمون، یقیناً ذا علم لرم پاس باندے لا تعلمون چتاسو علم نلرے، یعنی من شان ابلیس. یا اعلم ما لا تعلمون چی انہو سیکونو من ذالک الخلیفت انبیاء و صالحون، ما تا علم دے تاسو تنشت دے دې خبره چې د خلیفہ په اولاد کې به انبیاء راضي اولیاء برازي، زما علم دې تاسو نشته. یا انی اعلم انی املأ جهنم من الجنه والناس اجمعین، ما ته علم دې چې زب جهنم د کومه پیریانو انسانانو نا، اغا لا تعلمون چې تاسو په علم نشته. یا انی اعلم عواقب الامور ما لا تعلمون، عواقب د امور علم ما سره ده تاسو سره نشتا. نو ما موصوله ده لا تعلمون کې عائد مقدر ده، دا ورته صله ده، دا مفعول ده لپاره د علمو. وعلم آدم الاسماء كلها، اوس تعالی آدم علیہ السلام ته اسماء خودل فرشتي په ساکتای او خود الباری تعالی آدم علیہ السلام لرا الاسماء کلا، نمونه کلا ټولا. دا چې نمونه د څه شیو؟ مجاہد رحمت اللہ علیہ، قتادہ رحمت اللہ علیہ،
یو روایت دا عبداللہ بن عباس سے دے چې مراد دا اسمان اسم کل شی حتی القصع سچ ضروریات دنیا کی دی دا ټول ورخودل حتی کې د کاسینو می ورخودو. دویم قول دا دے اسم ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ مخکی ورستی ورځ د قیامت پورې اولاد کی چې څومره خلق راځي د ټولو نمونه ورخودلا اسم ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ. دریم قول در ربیع بن انس مراد تنا اسماء الملائکہ مراد تنا اسماء الملائکہ دی د ټولو فرشتو نمونه ورخودل چې دا نور فرشتو ته نه ویات. نارائن ابو العالیہ هم دا ابن زید رحمت اللہ علیہ وی چې مراد تنا اسماء ذریته دا اولاد نمونه ټول ور یاد کړل. پنځم قول دا دی چې علم آدم علیہ السلام هغه علم په جمیع زبانونو باندې اولاد کې چې څومره ژبې دي حتی کې شاړي مورخودا دای مورخو دا ټول ژبې ورخوري نو شاړي د فرشتو چرته یاد ها چې ځان ستړی کیم نه شي یاد نو دا سخت ژبې ورخوري ټولې ورخوري چې اولاد یې څومره په کومو ژبو غږیږي. پنځم قول دا دی چې دای ورخودل. او قایسنا الله پانی پتی رحمه الله صاحب د تفسیری مظهری کله تفسیر دے دا واخلې ګورئ هغه اعلان کوي دي ته چې مراد دلته د اسماء کلهانا اسماء الله تعالی خدای تعالی خپل اسماء ورخودل مراد دنا اسماء کلها دي. ثم عرض بیا پیش کړ خدای تعالی هم دغه مسمیات یا هم دغه خلق و مخلوقات علی الملائکه ندا په طریقې د صنعت استخدام سره براجي کوي. مراد د اسماء او نقاغه پنځه قول شو او ضمیر دار د هم چور تراجي شه نو دا بیا په تعویل د مسمیات سره شو. تعویل د مسمیات پیش کړل علی الملائکه یا خلق پیش کال الملائکہ. پس او فرمائل باری تعالیٰ فرشتو لرا میونی خبر را کئی ما لرا بی اسمائی هاولائی پنمونو ددغ مسمیاتو سرا هاولائی اشارہ مسمیاتو تشو. ان کنتم صادقینا کچریئی تاسی رشتینی فدی دعوی کی چی انی لم اخلق خلقا اعلم منکما چې یو مخلوق عالم تاسو نه بنه پیدا کوما کپدې دعوه کې رښتینی یې نو جواب راکړي. او یا فرشتو خپلو کې دا ویلو چې مونږ اکرم علی الله یو زمونږه من عباد مکرمون یو اکرم علی الله بل مخلوق له نه پیدا کړي. نو که صادقینی پدې دعوه کې چې زبنه پیدا کوم یو مخلوق اکرم علی منکما استاسو نه به ما ته ډیر عزت مند وي دا بنه پیدا کومه کدی دعوه کې تاسو رښتینی نو خبر راکړئ. صدی رحمت الله علیه فرمایین کنتم صادقین انهم یسفکون الدماء پدې دعوه رښتینی چې دی ویني تلای نو خبر راکړئ. هغه د سې علم او علما پکې صلحا و پکې وي. نو ضمیر د علامه فاعل شا آدم مفعول اول شا اسماء مفعول ثانی شا کلها تاکید شا. او بیا الو خیر ډاکټر صاحب د ترجمه شروع ده کنه چې راځي دلته راشه کنه مخصوص البند کو درس کې لګي مخه خیر ندا جمله فعلیه شوا بے پہ ثم عطف کا
عرضهم على الملائکہ عرض کے ضمیر فاعل هم مفعول به شو الملائکہ ظرف الاغوش جملہ فعلیہ شو وقال کدا ضمیر فاعل قول مقولے انبیونی شو انبیو کے ضمیر فاعل نون وقایا یا ضمیر مفعول به شو باسماء هؤلاء اسماء مضاف هؤلاء لا اشارہ مسمیات تدا مجرور ذبا ظرف الاغوش انبیو شو دا جملہ فعلیہ مقولہ لپارا لپالا شو ان کنتم صادقین فانبئونی نو دا شرط شو جزا مقدر شو دلیل وربانی مخ کی مقولہ دا قالو فسوی فرشتگانو سبحانکا اے نسبحک سبحاننا تنزیح بین استا پا تسبح سرا او پا پاکی سرا ننزیحک تنزیحا انما سألناک استفسارنا یا اللہ من خسر زان کو یولو زکم پختنا کڑیوا وجداد لا علم لنا لأنه لا علم لنا نو دا لا علم جملہ بحضب دلام تعلیلی سرا دا علت شو دا پارا دا فعل فاعل مقدرہ انما سألناک استفسارا یا اللہ من خسر زان کو یولو لأنه لا علم لنا ذکنشت علم من لرا الا ما علمتنا من علم نلرو نو سب اعتراض کو من خزان کو یولو علم کے دا اسم نہ پاردلال نہ فی الجنس یلی نکرہ مفردا اولنا خبر شو مستثنا منه مقدر را لا علم لنا بشیئنا الا بما علمتنا فیوشم نشتر مگر پما علمتنا دے او ما پما علمتنا کی مصدریا جملہ تاویل دا مصدر تاڑی او یا ما موصولک علمتنا ہو نو اغا عائد مقدر دے دائی سیلشوا دریم تاویل دارے چھ ما علمتنا دا خمونگا استثناء جوڑ اکرا یادی دا بدل شد محل دلاو دا اسمنا نو محل دلاو دا اسم چھ کم دیاغا رفع بالابتداء دا بداغینا بدل واقعش دا تاویل دا بدلیت دا اسم دلانا فلا الہ الا اللہ کے ہم یو تاویل دے انک انت العلیم الحکیم یقینا تچیم تعلیمین پاسمان دے اشیاء باندے وحکمتن او الحکیم خاوند حکمت فی صنعکا وفی شرعکا خاصتا وفی خطیات عبادکا دا مخلوق پا خطا کی دم حکمت وی آدم علیہ السلام نے خطا صادر اکڑا سمرا حکمتن دی پکیولوی دار التکلیف دی پی جوڑ کا جنت ندی پیرا کس کا دیکھ دم حکمت دویم قول دا انت العلیم الحکیم حکیم مانا حاکمی حکیم پا مانا دا حاکم سرا یا حکیم دی حکمت یا حکیم حاکم دا رائد ابن قطعبہ یا حکیمہ پا مانا دا محکم للاشیاء سرا محکمون کے دا اشیاء ہوئی لغوی مانا اکڑا دا رائد خطابی دا قال یا آدم انبئهم باسمائهم نو آدم علیہ السلام خلیفہ جوڑ شا او دا خلیفہ دا غیر پارا علماء و شرائط لکلی دی چی خلیفہ بسوک جوڑی گی دا نبی علیہ السلام پا امت کے شرط دا خلافت دا پارا قریشیت دے چرے با قریشیوی الائمت من قریش رازی انصار تے پدے وجہ خلافت ورنک دوائم شرط دا خلیفہ دا پارا دا چے یکون مجتہدن دا با مجتہد وی مقلد بنوی اس با میں خلیفہ دا کمو ندی وجنا خلیفۃ اللہ المہدی تا خلیفہ ویلے کی گی دا دے زمانی عمراء تا عمراء با ویلے چے خلیفہ نو ویل کی گی دا مجتہدین ندی او دا قریشین ندی اغبا دا حضرت حسین سے پاولاد کیوی دریم دا چی ماہر بی فی امر الحرب فوجی بوی
فوجی بوي په پورا ټریننګ به کړی وي. څلورم ادا چې ډیر رقیق القلب بنوي، اسنه چې شیخ او شیخوخه سنساریږي او دل ته ویل دي بس معافي کوي زما زړه خنو، نو دا ډیر رقیق القلب بنوي. په حدود الله کې بعد رقت نه کار نه اخلي، غړنه به سخت دي. انظم سردا چې حران سلوي غلام بنوي، خلیفہ نشي جوړي. پغم سردا چې ذکرن نارینه بوي، زنانه بنوي. او متم سردار سلیم الاعضاء پاندامونو بپوروي. او بل سردا چې عاقل بوي. لسم شردا چې بالغ بوي، یو لسم شردا چې عادل بوي. دا علامہ قرطبی رحمت الله علیه د خلیفہ شرایط ذکر کړی دي. او دلته خلیفہ امام ازان شو او یا واسطه شو بین العباد و بین الله تعالی. باقی خلیفہ په معنا د نبی باندې هم مستعمل دي. یا داؤد انا جعلناک خلیفتا اے نبیا، او فمانا د ساکن باندې هم مستعمل دی. ويجعلکم خلفاء الارض، ساکنین دزمکه مختلف معنی نور کو هم استعمال شوی دی په کلام شریف. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اسوی باری تعالی فرشتو لرا آدم علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام خبر ورکدی فرشتگان لرا باسمائهم پنمونو د دې مسمیات باندې. اچکم التد اسمان کوم معنا خستوا عمره ته اشاره شي، پنځه قول شی هر یو ته اچراجي کې. فلما انبا پس هر کله چې خبر ورکا آدم علیہ السلام هم د فرشتو لرا بیا اسماءهم پنمونو دغه مسمیات. قال نو فرمایل باری تعالی علم اقول لكم اينو ویلی ما تاسو ته بلکی ویلی میو چنی عالم غیب السماوات والارض، ذا علم لرم په غیب د اسمانونو د زمکو باندې، واعلم او علم لرم په هغه سبانه توبدون چې تاسو ښکار کوي او په هغه څه کنتم تکتمون چې تاسو چې پټوي. څه شی دوی ښکار کړو، څه شی پټ کړو. هغه قول چې دوی ښکار کړو دا او چې تجعلوا فيها من يفسد فيها، دا ښکار قول. هغه قول چې دوی پټ کړو دا او چې لن يخلق الله خلقا اكرم عليه منا، قولو کې دا ویلو چې موږ نه مکرم عباد باری تعالی نور نه پیدا کړي، هغه پټه خبره کړو. وما كنتم تكتمون کې هغه ته اشاره شو. دا قتاده او حسن بصری سے تفسیر شو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ او امام مقاتل امام مجاہد هغه وی چې اعلم ما تبدون، دا خطاب فرشتو لره دی، او دا تکتمون چې کوم نه خطاب ابلیس لره دی. دا ځمکه کې رال ابلیس دی او فرشتي ور سره دي. د آدم علی السلام ته نه پرتاوه، نو دا ابلیس راغی دې ته ودرېد. وی کدا پتا سو مسلط شي او تاسو تامرو شي چې د تعظیمی سجده وکړي، سبا کوي. نو فرشتو په چغه باندې وویل چې موږ به اطاعت کوو. نو ما تبدون کې د فرشتو دې خبرې ته اشاره ده. او ابلیس ځان سره وویل کزه په مسلط شمه ټوټه ټوټه به کم بخکندی به وکم، او کده را باندې مسلط شینو نه به منم. دای ځان سره پټ وویل ما کنتم تکتمون کې د ابلیس دغه خبرې ته اشاره شو. نو قال فعل فاعل قول شو، او یا آدم مقوله جوړي. آدمو چې بچا قول کړي چې دا د ادمت نه ده په معنا دا سمرت سره او غندنګون سره قول د دوحات دی، او چا په معنا د بیاض باندې اخسته دی. ماخوذ دې دې قول نه چې ناقتن ادما دې درنګ نسبینو، او چا د ادم الارض نه اخسته د وجه الارض نه جوړ شوی. خو مفسرین په ټولو تعویلات رد کړي
او وایي چې دا تاویلات په اسم عربي کې جوړیږي او آدم اسم عجمی دی، آدم اسم عجمی دی. نو چار کله د اسم عجمی شو د عجمی او د علمیت د وجنا غیر انصراف د دراغه او خلک چې دا تاویلات پکې وکړي به د غیر انصراف د پاره علل د کومه چې دا عربي وګرځي. نو دا مراده مقتضى معرفه مبني برزمه شو. مقصود بالنداء انبئهم باسمائهم، انبئ کے ضمیر فاعل هم مفعول به شو، باسمائهم ظرف لغوا جمله فعلیه شو. دا مقصود بالنداء د یادمو او هغه ټول مقوله د قال شو جمله فعلیه. لما انباهم باسمائهم قال ندا لما شرطی ظرفی دی او قال به جزاش عامل ورکی قال دی. انباء کی ضمیر فاعل دی ادم علیہ السلام تراجی هم مفعول به باسمائهم ظرف لغوا جمله فعلیه فعل شرط قال جزاش او دا قال لپاره مقوله الم اقل دی او دا قل لپاره مقوله چې کوم دا إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نو أرفع غيب ما السماوات باني عطف شو مضاف إليه دا غيب شو مفعول به دا علمون. او دا بیا خبر دا پارا دا انش دا ټول مقوله دا پارا دا اقل هغه مجموعه بیا مقوله د قال شوا. وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما موصوله ک تبدون عائد مقدر دے تبدونه فعل فاعل مفعول به دا صله د ما شو مفعول لپاره د علامش. وما كنتم تكتمون دا تکتمون خبر د پاره د کان شو تم سمشا هغه سره د پاره د ما شو عطف شو په ما تبدون باندې مفعول علامش. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اول نعمت د خلقت شو او د حیات شو. دویم نعمت د دنیا او د اشیاء او پیدایش لنفع الناس شو. دریم نعمت ابینا آدم علیہ السلام جعله خلیفہ شو. څلورم نعمت مسجود د فرشتو ګرځاو. اے واذکر اذ قلنا للملائکہ سجی رحمت اللہ کل ملائکو تدامر شویو. عبداللہ بن عباس سے فرمائی چی دا یو طوائفہ وا یو قول تی مروی دے دا یو طوائفہ وا یو ڈالا فرشتی وی. علماء قول دا سجی تا ترجیح ورکئی چی دا کل فرشتگان معمولی شوی وی. للملائکہ ظرف لغو دا قلناش. اسجدوا لآدم سجدو کے آدم علیہ السلام لرام. سجدہ لغتاً پا مانا دا تذلیل سر رازی او شرعاً اغوضع الجبہا علی الارض بنیت العبادہ. تندے پزمکہ کی دا نیت دا عبادت نوی سجدہ ندا او چی پا نیت دا عبادت کی خودلیشی ندا بیا سجدہ شوا. نو دا اسجدوا لآدم دا مقوله دا پارا دا قلناش جمله فعلیه شو. مضاف الیه دا از دا پارا اغا ظرف دا اذکر مقدر شا. فسجدوا ضمیر فاعل لے کل واحد منهما سجدہ وکړه هر یو د دین الا ابلیس. نو د ضمیر د فاعل نه الا ابلیس استثناء علی کلام موجب مستثنا منه مذکورا. نو نسب د ابلیس په استثناء باندې شو مستثنا ده د منصوباتونه.
او ابلیس چې کوم د اسم عجمی دی د دې وجنه غیر منصرف او چا عربي کړی دی ماخوذ یې خسته ده د ابلاس نه په معنا ده نو امیدې او د الیاس سره او چا دا ابلیس بلجان خسته دی چې دا د پیریانو نکدی لکه د بشر نکه چې آدم علی السلام ابلیس دا فرشتو نه وو کنو مسله اختلافی ده کشید جنس د فرشتو نه استثناء و متصل شي کله فرشتو نه نشي د پیریانو نشي استثناء و منفصل شي هر جانب کې قائلین ابن جریج عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود سعید بن مسیب امام قتادہ دا ټول په دې متفق دي چې استثناء متصل ده او ابلیس کان من الملائکه د ملائکو نو بس دلیل دا دی چې استثناء متصله د منفصل نه راجح ده استثناء منفصله په صورت د ضرورت کې اخستې شي او سعید بن جبیر وغیرہ علما ذهاب دي تکي چې حسن بصری رحمت الله علیه په قائل دي چې دا د پیریانو نو او استثناء دلته منفصله ده دلیل دا غي د پاره حسن بصری صاحب د پاره لفظ ذکان دی وکانه من الکافرین او بل دې کې راځي چې وکانه من الجن اور پیریانو او دارنګ فرشتو بارک کې راځي چې لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون او لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نو به دلته عصيان څنګه وکړو استدلالات د حسن بصری رحمت الله علیه راجح او قوی دي اگر که جمع غفیر په خلاف ولاړه ده او دلایل د حسن بصری سے او سعید بن جبیر دا قوی دي چې داوود پیریانو نا بیا دا ابو الجانو کنا د پلار بل موجودو نسو کوئی چې ابو الجان د پلار دی چې خبلس نومیږي او د مور نومي خبلس نومې ده او قول راجح دا دی چې ابلیس په خپل ابو الجان دی په قول دا غچا کې چې د جن نه غني استدلالات دا حسن بصری سے بعض مجاب دي لکه کان من الکافرین هغه علماء چې استثناء متصل اخلي جواب دا کوي چې کان په معنا رسوار سره ده وسوار من الکافرین او یا کان معنا کان فی علم الله من الکافرین دارنګ وکان من الجن جواب دا کوي چې سوار من الجن به پیره وګرځید او د پیریانو نکو وګرځید ابلیس ولې سجده ونه کړه نو هغه یو قیاس کړیو خلقتنی من نار وخلقته من طین هر هغه چې مخلوق من نار دی افضل دی د مخلوق من طین نو نتیجه خپل دا شو چې نه افضل من آدم دی ولی ما ته سجده نه کوي نو د قیاس منطقي کړه دی قیاس منطقي د قیاس منطقي کړه دی د دیو جن حسن بصری رحمت الله علیه فرمای اول من قاس هو ابلیس وكل من يقيس فهو يلحق بابلیس في النار اول منطقي قیاس ابلیس کړه دی او څوک چې منطقي قیاسونه کوي د ابلیس مرګره وي جانم کې همغه تاسو ډېر په خوان وایو
دا خشه نه دی علم منطق وای فقط د مقابله د ال زیغ د پارا دا په شکل د متمماتو چې په دې کې محافظت د آفات او خارجه او ناراضي بس نور علم نه دی القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق سیوطی رحمت الله علیه د منطق په تحریم کتاب لیکل دی چې جائز بالکل نه دی دا پدرینیم سو سنه کې زمانه د شهرت د فقه او د علم الحديث وا يهوديان او عیسویان ویریدل کدا مسلمانان د خپل حدیث او د فقه او د تفسیر دومره خدمت کوي لکه دانن چې لګیا دي نو دا موږ نشو خرابولای نو به د عثمان په نوم باندې یو فلسفي او منطقي مولا د یونان نرادن نه په مسلمانانو کې نو بنیاد د دې منطق زمون په دې دین کې کفاره وي خیره دا کفار رادن نه کړی او صرف دې غرض د پاره رادن نه کړه چې دا مسلمانان کوم اهل علم دي دې په فلسفه او منطق ریاضیات او اختشي او علم د فقه او د تفسیر او د حدیث او دوین اغه ته شاشي همغه څه وشو پرې مرام کې هغه کامیاب شول او ګورا طالبان دی او علما دی او په دې په درس او په تدریس او په دې اخطا طالب ټول عمر هم دې کې تیر کی چې فارغ شي بیا د دې په تدریس کې تیر کی داسې علما لکه بعضی چې دا سلو کالو دی او سلو کالو دی وسم منطق درس کوي نو اثرنا ترخو پوری وختان سپین شي په منطقو کې او چې د فقهي او مسلې پوښتنه تنو کې نو بیا دا منطقي مثال شي منطقي تا یو سړی راغی چې کور کې مګه می په کوی کې پریوتی دا او تو کوئی چې دې معلومي سبوکی دي دا صوبو کې استلې کیږي منطقي ته ویلي دي صوبو کې وباسه منطقي په دې څه خبره او خو دې نو کتلې نه کانس کتلې وی چې ستاده مګه به خالی نه ودا چې دی ګوي تر اتلې او پټوګونو یا به راځي په دمه روانه او هر یو کې بیا به کوئی دا سر خالی نه یا به سر پټو او یا به چې کم دینو سورې وو لوڅبو کپټو نو څنګه پرې وتا او کسری چرته سورې لرلو لوڅو بیا به خالی نه دا موږ چې پرې وتا یا به سر مخکیو یا به لکې مخکیو بار تقدیر چاري و بیا به خالی نه کسری مخکیو بیا به جبه یار ایستلی و یا به نو ایستلی او چې دا کیسه نو ګډکړه دا مختجور کوي چې استاد دې چې خدا ته کني پسې روان نو مجلې کو کنه والو کنه والو او که دومره نږدې روانو خو ما به نه پرې خو دا چې دا ورغې دی کنه زورک شر زیله دا کو د دین مسلې لري پیچیدا یو ځل پوره معلومات د سوالو کنو به جواب درکوم هیڅ انتظام خلاص کړ نو په دې خو بیان نه پويږي د فقه په جزئیات او په حدیث په سره کړه نه یاګا نه قرآن کریم ته خو کې نه نه سي ګډي وړي وي بیا نو دا علم او کوي فقط د اهل زیغ او مقابله نو مرور په او کې کتاب یوم مپرې دی کيو کتاب هم پر خود واغې د تدریس په خدای تعالی به توفیق نظر کوي بس دا استادان انقطاع راشي بیا نه شي کول پرې د یوم مدام مقصد نه دی چې منطق مو وایي ټول حاشیه ټول تفاسیر ټول کتابونه د اصطلاحات او منطقيونه ډک دي چې وای نو مطالعه نه جاری کیږي تشخیص د ذهن راولي فواید هم لري مقاصد مگر اول قیاس ابلیس کړو کل من یقیس فهو يلحق بابلیس في النار دا حدیث د مولا بیان مې دي چې اوري د ترجمه کوله نو هغه په کې بیا د قیاس منطقي او د اصولي فرق نشو کولای ناغه د فقها او قیاس په کې را داخل کړ چې څوک مقلدي او د فقها او قیاس په سيزونو دا به ابلیس مرګره نو د جاهل د احمق دی دلته ابلیس کې کم دی فقهي قیاس نه وکړي د منطقي قیاس کړو قیاس تر قیاس فرق لري هغه مقیس سلیلت مشترکه حکم غواړي او دا اقترانی او وغیرہ قیاسات چې کم دي د دې خپل مقدمي دي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا چې را سجده وشو کومه سجده وا نو بعض علما دا وایي چې سجده حقیقی شوی وا تو وضع د جبهه شوی وا خو سجده حقیقتا باری تعالی ته شوی وا
او آدم علیہ السلام قبله ګرځیدلی و. آدم علیہ السلام قبله ګرځیدلی لکه موږ تاسو باری تعالی ته سجده لګو او کعبه مبارکه ته پراته یو نو کعبه ته سجده نه لګي او کچا کعبه ته سجده ذاتن لګول نو کافر کیږي په کانی ته سجده لګول. سجده خالق ته ده خو جهاد د سجده او جهاد د قبله چې دین هغه بیت شریف وګورئ. نو آدم علیہ السلام جهاد ته سجده ګرځیدلی یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې آدم علیہ السلام سجده باری تعالی ته شوی و او سجود آدم چې راغی نو د آدم علیہ السلام ورته سبب جوړ شوی و لکه صلی لدلوک الشمس. نو صلی لدلوک الشمس خدا معنا نه ده چې د نور خطو ته به تمونس کې لآدم کم لام دی لدلوک الشمس کم لام دی. نو سجده خو دلوک الشمس ته نه وي په وخت د دلوک الشمس کې وي چې هغه سبب وي نو دې سبب ګرځي. او دریم قول دار چې سجده دلته مصطلح معنا باندې دی بلکې مراد د سجدې نه انحناء ده. مراد د سجدې نه انحناء ده. تعظیمین انحناء وته کړی و. څلورم قول دار چې سجده مصطلح مراد شي چې وضع د جبهه علی الارض خدا جائزه وا په ما سبق اممو کې تعظیما الی عصر النبی صلی الله علیه وسلم. زمون په دین کې سجده حرام شو تعظیمی. ما سبق اممو کې سجده تعظیمی روا وا لکه یوسف علیہ السلام خوب کتل او انی رایت 11 کوكبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین. نو دا خوب کتل او نور اس کو مې ماته په سجدو یو لستوري بیا تعبیر داشه چې یو لسرونه غستوري او لار یعقوب علیہ السلام او مور خو وفات شوی و ترور دا دواړه چې کوم دی رالل مېرنې مور یو نو آیت کې راځي ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. پریوت یعقوب علیہ السلام او مور مېرنې د یوسف علیہ السلام هغه یوسف علیہ السلام ته پریوت سجدا په حال سجدي کې. دا سجده تعظیمی وا او یوسف علیہ السلام ورته جهادا تعویل رؤیا یا زما د خوب دا تعبیر چې کوم ما کتلې دا عموما کې روا وا. زمون په دین کې سجده تعظیمی دا حرام شوا. فرق بکوي سجده بنیت العبادت شرک او سجده تعظیم زمون امت کې حرامه. بعض خلک فرق نه کوي زمون په دین کې سجده تعظیم شرک دا شرک نه دا حرام ده. مخلوق ته سجده زمون په دین کې پنیت د عبادت شرک دا. پنیت د عبادت هغه کوم شرک وا په یو امت کې پنیت د عبادت سجده ول چاته نه دروا شوی اس کله نه دروا شوی. نو یو سجده بنیت العبادت دا بل سجده بنیت التعظیم دا. د چا عزت کې سجده بنیت التعظیم هغه ته روا وا بنیت العبادت ورته شرک وا او بنیت العبادت ممکن شرک دا او دا سجده بنیت التعظیم زمون دین کې حرام شوا. نو تعظیم اور هغه په فرق کوي د عبادت. یو شی چې شرک شي هغه به یو دین کې روانه وي. سجدا بنیت التعظیم کې زمون دین کې د شرک وګڼلا نو به څنګه قول کې چې ما سبق مو کې روا شی چې شرک شي خو بیا هر دین کې شرک وي. شرک په یو دین کې نه روا کیږي. البته بعض امور نور دنیو کې بروا او مونږ ته بنا رواوي. نو حل او حرمت مسله راتلې شي جواز عدم جواز خو د شرک مسله په ټول دنیو کې یو حکم دی ناروا ده او اسکلن ناروا شي. نو سجده بنیت العبادت هغه شرک په هر دین کې او سجده بنیت التعظیم هغه تروا او مونږ ته حرام شو. په دې ځای باندې د دیوبند په علماو کې مفتی شفیع سے په معارف القرآن کې په دې ځای به وګورئ او دارنګي تفسیر روح المعانی د وقروا له سجدا د سورۃ یوسف په دې آیت دلان دی بیا مطالعه کوي. دې دوړو د لیکلي دي چې مخکې امتونو به چا تعظیم کولو نو سجده تعظیمی به لګولا. د دې سجدي تعظیمی په بدل کې زمون امت ته تقبیل الید راغله بدل کې سره راغله تقبیل الید راغله. نو سجده حرام شوا او تقبیل د ید روا شو. دو درش حدیثو کې صحابو په خپلو کې د یو بل صحابو د نبی علیہ السلام
تابعینو د صحابه مستند حواله هغه مون سرشتري په دې باندې چې د یو بل لاس او فقه کول کړی دي. امام بخاری رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی په نوم د ادب المفرد باندې، هغه کې باب لګي باب ما جاء فی قبلة الید، دې په کې درې احادیث وروړي. بیا بل باب لګي باب ما جاء فی قبلة الرجل، د چاقفیق کول ولدام جایز دي، د آدابونه دي. نبی پاک کې حدیث ذکر کړي صہیب رحمه الله چې غلام د علی صاحب دې فرمایي رأیت علیا، ما ولد علی رضی الله عنه یقبل ید العباس ورجلیه، د خپل تر عباس رضی الله عنه لاسونه خپل کړل ورجلیه او په وتخپل کړي. ندار صحابي د بل صحابي په خپلای اس جرم نه دی. فاتش انحناء بدون تقبیلا دا بیا مکروه په قرات تحریمی سره، انحناء بدون تقبیلا هر شي تقبل درجه ور کوي. سجده حرام شوا تعظیمی، بنیت العبادت شرک شوا، او دا انحناء چې کومه دا مکروه شو په کراهت تحریم سره، او هغه انحناء چې بدون تقبیل وی. حدیث مبارک کی راضی ترمذی شریف حدیث دی اننحی بعضنا لبعض، یا رسول الله من خپلو کې یو بل ته انحناء کو؟ قال لا، نبکو نهرالا. دا دلیل دا منع شو، په چون کې حدیث باندې رااله نو سزونه پیدا کنو حرام قطعی ورته نشي ویلې، دا مکروه تحریمی شو. مکروه تحریمی په شان د حرام وي، خو ثابت بالظنی وي، ثابته بالظنی وي، منکر کافر نه وي، دا فرق وي. نو دا بعض طالبان دا اساتذه او د مشرانو لاس نخ کولای، خو د لاس د ورکلې پټیم کې لګ ټیټیږي کنه. نو اصل مکروه تحریمی دی طالب وکړه چې دا کول نه کوي شو، دا انحناء. یا د کابل د خلکو رواج دی چې ستړي مشي کوي بیا د لاس داسې کوي دا انحناء دا د اعاجم کارو، دا د فارس د بادشاہانو د مجوسیانو عملو، هغه به خپل بادشاہانو تداسي کول. نو د وجه د تشبیه د مجوسیانو نم کراهت تحریمی شي، او د وجه د انحی بعضنا لبعض قال لا منع علا، دا غینم مکروه تحریمی شو انحناء. فاتش چې تقبیل کیږي غ ثابت بلا حادث دی، په تقبیل کې من انحناء راځي، خدای انحناء به تعظیمی نه استاپنت کی، دا سر ټول بل تعظیم نه، دا سر ټول بل تقبیل وی او تقبیل بل تعظیم وی. خبره پوه شو؟ سر ټول بل تقبیل وی او دا تقبیل بل تعظیم وی، دینیت باندې وی. او بعض علما لا کم تقبیل رواقی بنیت التبرک رواقی، تقبیل بنیت التبرک، یہ تعظیم نیت بم پکې نه کې، تبرک نیت پکې نه وی جائز، چا سے برکت حاصل ہو بدی بات. دا سو مسئلے په دې ځای کې چې یو مسله ابلیس من الجن کا من الملائکه او اختلافي شوا. دویمه مسله د دې سجدي وا چې په کومه معنا ودلتا، نو یا خو آدم علی السلام قبله وا سجده لله تعالی وا، او یا دې ورته سبب جوړ شوی، او یا سجده بمعنى الانحناء وا، او یا سجده تعظیمی ما سبق مو کې روا وا. زموږ دین کې حرام وګرځیدا. نبی علیہ السلام فرمایي کچره زما په دین کې یو اوخه لیوانه شوی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دیوال کې بندو، دیوال دروازې پسې بند کړی و، څوک بچ ورتلو خپل به ورچولا. محبوب راغی چا ورته مورزا ویننا دا ټول حیوانات دي کسدي دا ما پیجنی الا عصات الجن والانس، انسانانو د پیریانو بدکار دي چې مانه منکر دي. ورغه چې ورغه ناغه سر ټیټ کو د نبی اسلام په خو کې سجده ولګولا. نو صدیق اکبر سے براغه یا رسول الله دا حیوان دی، دا تا ته تعظیمی سجده لګي، اجازه تو کې چې مونږ هم نته ولګو. نبی علیہ السلام فرمایل کہ چرته زما په دین کې سجده د یو بل ترواوي تعظیمی، نو ما به خذ ته امر کړی وي چې خاوندانو ته سجده وکړي، خو نه دی روا. نو دغه حدیث دلایل د منع شو چې سجده تعظیمی زمونږ په دین کې ناروا شو. ابا اے امتناع من السجود، من راوړی ابلیس د سجدینا، واستكبر او ځان لوی غنم،
وکانا من الکافرین یعنی فی علم اللہ تعالی، یا کانا پمانا دا سوارا و سوارا من الکافرین، سوارا من الکافرین. ایوی خبر تستاسو ذہن بوزم چی ابلیسا د مکالمه او د مطالبه د سجدی په ټیم کې چې جواب کې وغوښته شي وروغه خبره وکړه خدای تعالی په دومره په قهر او په غضب شي. هغه داوا ولید سجده ونکړه اذا مرتک اتم سفاره کې براش امر می چې در توکنو ولید سجده ونکړه دا تاسو ته ابلیس جواب ورکا خلقتنی من نار وخلقته من طین، دې دې د اور نه پیدا کړې زری د خټې نه پیدا کړې. او په دې خبره خدای تعالی په غوسه شو. فخرج انک رجیما ويرټل. اوس دا خبره چې خلقتنی من نار وخلقته من طین سجده نه کول سره خو متصل و نه شړه کنه او وغوښتو ولی زمرتو سجده دی ولی ونکړه چې مال القامر وکړه. نو دی و خبر وکړه خلقتنی من نار وخلقته من طین، زره دور نه پیدا کړم دې د خټینا. هلکه ابلیس څه نه پیدا چې من الجن شي جن د اور نه دی کنه دی ممار جن من نار راضی کنه راضی. نو خبره غلطه کړي که خای کړي خبره خلقتنی من نارنا زره دور نه پیدا کړم نو اور نه پیدا وکنه وخلقته من طین او دې د خټینا پیدا کړم نو خټینا پیدا نو ساده بیا نو ولې غصه شورتا خبره د قران نه کړی انی خالق بشر من طین. الله تعالی په خپل نه فرمایي بشر د خټینا پیدا کو او ابلیس هم دا وی چې دې د خټینا پیدا کړي. نو بیا ولې لعنت شي سجده ونکړه او وخت په دې الفاظ ورته. نو علما وجدا بیان نه چې الفاظ د ابلیس خو برابر د قران سره او د دې ناولی مردار او رذیل دا الفاظ د بیا د ویناډ دا الفاظ د بیا د ویو دا لهجه د بیا د وو پدې بیا د وی باندې ورته. نو اصلي چې ډېر رټل شوی په دې بیا د وی او به ګستاخانه الفاظ باندې رټل شوی دی. دا دې د پاره قوایم چې بعض ځوانان فورزم دا وایي چې نبی رسول الله مونږ غني بشر ګور چا انکار کړی چې نبی رسول الله بشر نه دی. قل انما انا بشر مثلکم انکار چا کړی چې تدا چغه وایي بشریت نو چا انکار کړی او چې منکر شي نصوص انکار دی کفر دی. خدا لهجه د ګستاخو دا لهجه خبره روغه کې خو مرداري پنیت کې مثلیت ورکه کیفی رضان سره کتبو کې لیکلي دی وی بس خسړې و دین کې مونږ نه لکار زیات کړو. نبی اسلام مونږ نه وی دین کې لګا خاري ډیر کړو بس نو مونږ په شان سره الکه چې په شکال کې پړش پنځګه زلره دنه ډډوځي خيږي څوک نږدې نظر نشیدل او هغه د قولونه بل مشکو د انبر او خوشبویان. یو صحابي په کور کې د نبی اسلام خلف راتوا هغه کول کلی کې د خوشبوئی روانه او سمي هذا البيت ببيت العطاريين دې کور ته د عطاریانو کور والا ویل کې. نو چې څوک دا بار بار وایي مونږ غونډه دی ګوره بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام صوم الوصال شروع کا شواروزی روزه صحابه شروع کړه ودا مو کوي ولی کوي تاسو کوي موږ اقتدا کوو. نبی علیہ السلام ته فرمایي انکم لستم کمثلی تاسو کومه غوندې نه یې دا ولی ځان نه پېږي مثلیت ځان نه پېنه کا الته مثلیت کم مساوت دلته مثلیت کیفی نه فکر چې ما ځان غونې مکوي ما ځان ما غوندې کوي فرق دې موستاس انکم لستم کمثلی ایکم مثلی کم یو تاسو ما غوندې ده یوم نشتري سبا انکاری دي. نو دا د دې د لهجه د بیا د بوله ګوستاف دي چاوي چې نبی علیہ السلام ما غوندې ورته وای ته د سپ غوندې خپکی کنه خپکی
تر سک غوندې الکه ولې خو هم بشر دی تم بشر څنګه خفه شو نه خو کافر دی زه مسلمان نو تاسو کو جاهل یو پیغمبر امام الانبیاء دی هغه ځان سره یو شی کې خیر دی چې ته مې سک غوندې کړې به خفای د الفاظ د بیا د بوري ګور تاسو په سورته هود او سورته یونس کې راشي یولس قومنا خپل پیغمبرانو ته چې هلاک شوی دي په دې بیا د بای باندې مان ته الا بشر مثلنا تاسو به بار بار راشي هر یو قوم چې خپل پیغمبر نه انکار کړي نو اوله دعوه یې دا و مان ته الا بشر مثلنا ته خو مونږ نه بشری نه دا خپل پیغمبر د خپل ځان سره په بشریت کې هم مثل ګرځول په هر لحاظ سره دا اوله مقدمه د منکرین الرسالت تا چې څوک د رسالت منکر دی او قیدینن ګرځیدلی اوله مقدمه دا وضع کړی چې هغه مونږ وندي هغه مونږ وندي دا د منکرین د رسالت دعوه ده نو ابلیس په دې بیا د لهجه باندې دی ورټلې شو وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه دې کې ترکیب کې سشتنه له ابا کې ضمیر فاعل له جمله فعلیه ده واستكبر کې ضمیر فاعل له جمله فعلیه ده کان کې ضمیر اسم شو من الکافرین په اعتبار متعلق سره خبر شو وقلنا یا آدم اسكن خوی مونږه د علی السلام ته چوسی ګان تتا وزوجو کو بیبستال جنہ فی الجنہ ما بعد د سکنتو کې تاسو کافیه جامع کې ویلی دي اختلاف ده سو کې ظرف ګرځي سو کې مفعول به ګرځي دواړه امکان شته او دا زوجو کا عطف ده د اسکن په ضمیری هغه مستتر باندې او عطف په ضمیر مستتر مرفوع باندې جائز نو بدون د تاکید بالمنفصل یا د فصل ندل تفصل نو تاکید بالمنفصل شو پانت ضمیر سرا دا جمله فعلیه شو ما تو فعل شو کلا منها رغدا فی عطف او لا تقربا دا جمله فی عطف شو دا ټول مقصود بالنداء د یادمون شو هغه مقوله قلنا شو جمله فعلیه شو اوه مونږه د ملائکه السلام سیګتاو بیبستا الجنه فی الجنه وکلا وقرئ منها یعنی فیها پر جنت کی رغدن لا صفت د مفعول مطلق مقدره کا اکلا رغدن رغد معنا واسعا کثیرنا فراغ فراغا حيث شئتم اچر تستاسو خو خیدا حيث مکانی دی دا ضرب د کلا د پارشا جمله د شئتم ته مضاف شوی دی ولا تقرب هذه الشجره او من ذکیږي دغه ونتا فتكون من الظالمين فتصير من الظالمين ظلم دلته په معنا دوارین انفسکم بالخطا ینه شی بد هغه چانا چې ضرر رسون کې به ځان نو خپل لره په خطا باندې ځان ته تاوان ور کوي مراد د شجرین دی مقام کې څه شیو عبد الله بن عباس سے فرمائے مراد تنس اغا غنم دانا دارا ہے عبد الله بن سلام هم کعب الاحبارم پہ قائل امام قتادہ مقاتل رحمت اللہ علیہ محمد ابن کعب دی ټول قائل لی چې دا غنم بوټي وو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے یو روایت ابن عباس هم شتا کہ مراد د شجرین العنب انګورو ابن جریج پر قائل نے حسن بصری و عطا ابن ابی رباح کہ مراد د شجرینا تینوں انذر بوٹے ہو علی المرتضی رضی اللہ عنہ قول دار کہ مراد د دینا کافور دی ابی مالک الجائی فرمائی کہ مراد د دینا نخلا وا لکجوری بوٹے ہو بنا بر اختلاف الاقوال ترجیح دائم موغا د غنم بوٹی تدا لا تقرب هذه الشجره من دیکھے دی بوٹی تا یعنی بالاکل لا بالدنو المحض دا خوراک پنت من دیکھے گئی اسی نزدیکت ممنوع ہو
نو دا شجره صفت د هذه شو مفعول تقربا شو ضمیر فاعل له جمله فعلیه دا عطف د پوسکون باندې قلنا یا آدم لا تقربا فتكون تصيرا من الظالمين جمله فعلیه دا ضمیر اسم ده من الظالمين دا خبر جوړي فازلهما الشيطان وانا فاخرجهما مما كانا فيه ازل د زوال پمانا فازل مانا فازالهما اي نحاهما واذهبهما وابعدهما وخيول ويخذول لريکلا دے شیطان دے دوارو لرا نو شیطان فاعل دا ازل شهما مفعول مقدم ش اذهبهما ابعدهما نحاهما د زوال نشوخه ازالهما کله ذلت نشي نو حملهما على الذل شیطان باعث شو په ذلت د ریبان نو فازلهما الشيطان عنها عن الجنه یا عنها عن طاعت الله یا عنها عن الشجره فاخرجهما مما كان فيه فسرا وسر شیطان دې دوړ لرا داغا نعمتنا کانا چودا دوړه فی پاغي کې نامه عبارت د نعیم نش کانا فی جمله سله د ما مجرودا منش ظرف لغو دا اخرج ضمیر فاعل هما مفعول به جمله فعلیه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو دا یو شوبه ځین ترازی چې ابلیس خو لعنتی شنو فخرج و استلیش دا دوکای بیا څنګه ورکړه نو سو کوئی چې وجدا د مار سره انډیوالی و د ابلیس مار بار تراوته ورته ما په خپل کې دنه کا دا دربان الجنه چې کم دي دا دربانچان رضوان الجنه چې دی میونه ګوري دنه ملکار دی نه ابلیس دا حیه مار مرګرتیا وکړه هغه خپل کولو وکړه ابلیس په دنه شپه دروازه پټ را تیر شو رانه وته دا وسوسه لهما وسوسه وته واچو دا یو قول شوی دی مروی دی دا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس ابو العالیہ وهب بن منبه محمد بن قیسنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دا کئی آدم علیہ السلام ہوا بی بی جنت کے چکروا دروازے و دیوال درال اقوی و قتل دیوال نہ بار دا رزیل ولاڑ بار و دن مشافہ و شوا بس دو کئی ویدا کم بوٹی نے چمنا شوی دا شجرت الخلد قاسمهما قسم و توقڑ قسم باللہ گورے شجرت الخلد ما تنوی دا مخردار اوز بار گرزم تاسم دوکا کئی رو باسی مخرائی چی پاتے شیدننا پدی دوکا آدم علیہ السلام بیامنا منال آدم علیہ السلام دا شیطان نہ دے دوکا کڑے گوری دا پلی بی بی دوکا کڑے کوئی نہ منال وسلام وینا نا زم ممنوعین دا دینا بس چراغ ہوا بی بی دا دے بی بی گنگ غصے چکم دے دا بیا نیکانا متن شوٹنگی دے سنگل چی سر کی دی اور دا پس شروع کی نو دا بیا دیر کار والی دے کار خراب نو ہوا بی بی آدم علیہ السلام تا بس دا پس شروع کلش گورا دا خبر رشتیا نہیں دیر تاکیدی قسمونے دیر کلاک قسمونے راتا اکڑا کرنا گورا رنگ وطلی را چی اکڑو نو بس دا بی بی نا مجبور شا نو دا داغا نا مجبور شا ابن اسحاق کوئی چی وسوسه فی قلبهما تعالی خپل حکمت او پدې کې بهر شړل شوی دی خو پزړه کې توسوسه ورته واچولا فاخرجا بصراوي سر شیطان هما دی دواړه مما داغه نعمنا کان فی نعیمنا وقلنا بتو من دلرا کشی انزلوا ندی خود وکسانو دا چاته امرش نو اشاره په کې آدم علیہ السلام حوا بی بی ترا او دارنګ ابلیس او د مار ترا
ابلیس او مار دا ټول تامر شو کوم شي بعضکم لبعض عدو بعض استاسه بد بعض لپاره دشمنی کون کی پخپلو کېم د یو بل سره به دشمنیانی کوي یا ابلیس به دشمنی کوي د آدم علی السلام حوا بیبي او د اولاد دا غي سره یا دشمنی د ابلیس دراغه مؤمنینو سره استاد سره پارا پرېزمګه کې مستقر زیره قرار دی او متا د الہینا تر یو ټیمو پوری چین قضا دا جالو دا نو دا قلنا قول شه مقوله غواړي بیتوی مقوله دا ضمیر په بیتو کې فاعل له ذل حال دی فاعل کون د بعض استاسه کې چې عدو لبعض تعلق تر عدو د خبر د بعضکم نه جمله اسمیه ده دا ټوله مقوله د قلنا د پاره او تاسو د پاره پزمکه باندې مستقر دی دا مستقر څه شی نو سو کوئی چې زید قرار چې کوم دی مستقر عبد الله بن عباس سی وی چې دا قبر دی او متا د الہینا انقضاء د اجالو پوری پسر د زمکا او یا لغوی معنا مراد د موضع د قرار او د استقرار د په دنیا کې فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیهم پس دکړه آدم علیہ السلام د رب کریم خپلنا چن کلمات نو تلقى معنا اخذ وای خسته او قبول تلقی بالقبول اخذ د غیر آدم فاعل د تلقاش کلمات مفعول به او من ربی ظرف لغون صحیح کیږي یا په اعتبار د متعلق سره حاصل کلمې حال وګرځاو په حال کون د دې کلمو کې چې حاصل شو آدم علی السلام ته من ربه د انبیاء علیهم السلام د وحی طریقې متعدد دي یو دا غینه تلقی بالقلب دا وحی تلقی بالقلب شو فتاوا پس رجوع کړ باری تعالی علیه په آدم علیہ السلام باندې په قبول توبه سره توبه رجوع تویل کیږي مخلوق ته تایب زکوای زکه رجوع وکي د ګنا نه چې بیا باندې کوي باری تعالی ته تواب زکوای چې رجوع کوي د عقوبت نه د ارادي د عقوبت نه نو پتا په پس رجوع کړ باری تعالی علیه په آدم علیہ السلام په قبول د توبه سره انه هو التواب الرحیم دا چې دا کلمې څه شی وي دی وخت کې دا کلمې څه شی وي عبد الله بن عباس سے فرمایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا الفاظ دا عبد الله بن عباس سے موقوف اجتهاد دے دا آیت دا اتم سفارینا چې التدا آیت ذکر شوی مرفوع حدیث کے عمر فاروق سے فرمائی حاکم مستدرک کے راخص کی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائے لما اقترف آدم الخطیہ اعتراف چوک سوالیو کہ اللہم بحق محمد الا غفرت لی الہو تو فرمائل کہ فارفت محمدا ولا مخلوقه سنگ دیو پیجند ما خونه دے پیرا کڑے لاو سپوری ناغا آدم علیہ السلام تا فرمائی لما خلقتني بيدك نفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا حب الخلق إليه فترى تولگی رچنم سنیو دے کے مگر محبوب دا خلق باری تعالیٰ اور تو فرمائل صدقت آدم اور اشتیاری ویل انہو لا حب الخلق إلي ما تدیر محبوب دے دے فصلنی بحقی قد غفرت لک داغ پا حق دے دعا غفت بخنا میں اکلا لولا محمد ما غفرت لک کدے نوے تب میں پیدا کرے نوے حاکم مستدرک کے دا حدیث نباد ذکر کہ هذا حدیث صحیح الاسناد حدیث صحیح سند والا توسل باب کے براشے
نو دویم قول دا چې د مرفوع حدیث ترجمه دا شو چې مراد د دې کلماتو نه سوال بحق محمد مصطفی. او تاریخ دمشق دا ذکر کړی دی چې جبرائیل علیہ السلام تراغه 300 کال آدم علیہ السلام دین بعد جڑا وکړه 300 کال و جړل سل کرت بیت الله شریف ته حج تراغه دعا نه قبل دا د مغفرت आवाज نه کېدو جړل به ډیر زیات حتی کان فی خدی جداول تر دې چې دی مخ کې خړونه جوړ شوی او کرخه جوړی وي دا وخت تیزاب لري چې لږ زیات لاړ شي دل تاثر ښکاری. روایاتو کې راځي چې تمام انسانیت جړا یوزش او د داوود علیہ السلام جړا بل خواشنو هغه په پدرنش او د داوود علیہ السلام او د ټول انسانانو جړا چې یوزش یو خواشي او د آدم علیہ السلام جړا بل خواشنو اب پدرنشي د ټول انسانیت د جړا نه ډېر جوړلې دي. څوک سلويخ زلیادې څوک سل زلیادې چې حج ته پیدل لاړو د هندستان نه بیا هم دعا قبول نش جبريل علیہ السلام پر رحم راغی تاریخ دمشق لیکي ورته ویل اے آدم علیہ السلام چې ته پیدا شې سر دې پورته کا عرش په پوندو سره کل شیو ویلا اله الا الله محمد رسول په دومره نه پويږي چې دومره نمونه کې دانم ولیو ځکه دغه ورته پیش کا وسیله کې نبی ته دعا وکړه چې اللهم بحق محمد الا غفرت لي. نو دا تلقی د کلماتو چې وا دا توسل په ذات د محمد مصطفی باندې دا رائے د علی المرتضی دا او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مرفوع حدیث کې دا. عبد السلام الرستمی شیخ الوهابین هغه په خپل کتاب کې ترجمو کې دا خبره کوي چې د آدم علیہ السلام په ذات چې وسیله نیولې شوی روایت د حاکم مستدرک کې ودا ضعیف ده. ولی ضعیف ده؟ جواب کوي وځکه دا مقابل د قران دی ودا مقابل د قران طالبان په دې دوکه کوي ولی وی قران کې تلقاد من ربی کلمات ربنا ظلمنا انفسنا ونا پو انسانا کلمات نه مراد ربنا ظلمنا انفسنا کله چا ویلي کله قران ویلي چې هغه د الفاظ دا قرآن د عبد الله بن عباس د موقوفا رائے د چارا د عبد الله بن عباس. نو دو طالبانو ته ولیدو کور کې چې حدیث زکه ضعیف شو چې د قران مقابله شو د سی وایا چې حدیث زکه ضعیف دی چې دا مرفوع حدیث مقابل د موقوف حدیث جوړ شوی د عبد الله بن عباس سے موقوفه فتوا دا چې دا ربنا ظلمنا دی او حدیث د حاکم مرفوع دی خلق ته د سی وایا چې دا حدیث مرفوع دی چې الفاظ د توسل دی او حدیث موقوف دی چې ربنا ظلمنا انفسنا دی. نو طالب به پوه شي چې موقوف او مرفوع معارضه راشي چاته ترجیح وکړ صحابي فتوا چې د حدیث مرفوعه مقابله کې شي نو چاته ترجیح وکړ نه دوکا ورکی خلکو ته پیدا وای حدیث زکه ضعیف دی چې د قران په مقابله قران مقابله کې نه دی د عبد الله بن عباس د اجتهاد په مقابله کې بیا موږ مقابله ختمولې شو. مونږ وایو چې د عبد الله بن عباس د الفاظو مقصد دا چې دلته آدم علیہ السلام یو الفاظ د دعا استعمال کړي او طریقه د دعا استعمال کړي الفاظ ځان ته شعر طریقه ځان ته شعر ته دعا کې رب اغفر لي الله ما وبخي بوسیله النبي رسول الله په وسیله باندې نو الفاظ د دعا د رب اغفر لي دي او طریقه د دعا د وسیله په ذات المصطفی ده. نو حدیث د مستدرک کی طریقه د دعا را او په عبد الله بن عباس په قول کې الفاظ رااله نو الفاظ د دعا ربنا ظلمنا انفسنا بحق محمدنا هغه طریقه د دعا شو د الفاظ د دعا شو. نو کومه معارضه راکړي د مرفوع او د موقوف معارضه نشته دی خدای غریب د زد نه لګیا دی. وتاب علی انه هو التواب الرحیم دا رحیم او تواب خبرین شو یا دا هو دا پارا یا دا ان دا پارا هو بضمیر فصل شو هو به اسم شو. قلنا بتو منها جميعا دا خو بیا تکرار راغی پاس وی قلنا بت بیا وی قلنا بت دا خو تکرار او تکرار د کلام د بلغا او فصحا خلاف. جوابین اور یو دا چې خدا تاکید واخله دا ول د پارا تاکید څوک چې غوسه شي نو خبره دوزل کوي چې غوسه شي خبره دوزل کوي او تاکیدن ورته امر وکړه
یادار چې قلنا بیتو التا مر شدا نزول د چانه د جنتنا فیو اهبیتو سره د جنت نه راول سوال سما او دنیا تا سما او دنیا کې بیا تاویدل را تاویدل کې چرته معاف کی دویم امر ور توشو قلنا بیتو کوش شي د اسمان نم کوش شي زمین تلار شي نو دا قلنا بیتو منها من سماء الدنيا او اغل تقلنا بیتو من الجنه نو تکرار نشته دی قلنا بیتو منها جميعا اے من السماء الدنيا دای بیتو منها جميعا دا مقوله دا قلنا شو جمله فعلیه شو فاما یاتینکم منی هدى دا ان شرطیه ده ما زائده ده فاعتف شوا فایاتینا پس کچری راشی بیتا کتا ستا د جانب زمانہ ہدایا کہ مراد دا ہدانا کتاب شو یا انبیاء شو خاصتا نبی علیہ السلام فمن تبع ہدایا چاچے اتباع کر کتاب زمان او دا انبیاء علیہ السلام فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبیر پدیبانے پا مستقبل کی او نبیر یحزنون چی غمو کی دا خوف او دا حزن فرق دا دے چی خوف پا متوقع باندی او حزن دا واقعی نوی کم شے واقعی شی سرے پہ خفائی ولی وشو او خوف دا معصیاتی نہیں متوقع مستقبلنا نو پہ خوف پا معصیاتی باند او نبیر یحزنون چی خفشی پا واقعی باند او یا فرق داد خوف راضی پا مکروحات باندی او حزن راضی پا فوات دا محبوبات باندی علم دا مکروحات باندی خوف وی او فوات دا محبوبات باندی حزن وی نو دا ان شرطیہ یاتینکم ہدا آیا دا ہدا فاعل یاتین شا کم مفعول بھی شو من ظرف لغوا جملہ فعلیہ شرط شا فمن تبع جزا شا او یا صحیح شدا ټول جزا جوړیږي من تبع ہدایا دا من موصوله دی تبع کے ضمیر من تفاعل ہدایا مفعول بھی ہے جملہ فعلیہ دا موصول بفعل لے او مبتدا چی موصول بفعل متضمن لمعنى الشرط یصح دخول فی الخبر نفا دا جزا صد مصد خبر شوا فلا خوف کلا نافیہ کا او دا خوف مبتدا علیہم خبر دے او لاہم کہ ہم مبتدا یحزنون خبر دے دا جملہ جزا صد مصد خبر شوا طول جملہ اسمیہ شوا دا جزا شوا دا پار دا ایاتینکم منی ہدایا یوشو بزین ترازی چی خوفن نکرہ دا او دلال نفی الجنس نبات چیلی نکرہ مفرد راشی مبنی والفتحوی دا خوفن مرفوع ولی شو لا خوف پکار دے لا جناح علیکم چرازی جواب پا طریقین بانی یو لفظ پوری تعلق لری بل معنی پوری آغا چی لفظ پوری تعلق لری جواب پولا صدا دا چه خوفی منصوب نکا مفتوح نکا لائم الغاتا واقصتا و خوفون مقتدا کا ولی ذکا پدی بانی عطف راغلے دا معرفی چی لاہم اولال نفی الجنس و معرفہ کی ملغاتوی چار کلا عطف دا معرفی پر آغلے نو دغ اللہ کا پا خوفہ کی عامل واقلو نو بیا بی پا معطف کی معاملہ قلو او معطوف کے کو ہم راغل معرفہ او لاقو پا معرفی کی عمل نفی جنس تنو جنس کو نکروی کنا پا معرفہ کی عمل نشی کول نو دا وجد آدم صحت دا عمل دلانا پا دی معرفی معطوفی کی عمل مورنک پا معطوف لے کی نو ملغات شوا دا لفظی جواب معنوی جواب دارے کلا خوفش او لا عاملش نفی الجنس جنس خوف بنفی شی جنس خوف او مراد دلتا نفی دا جنس خوف ندا بلکہ مراد دا نفی نا نفی دا خوف معین دا معین خوف نفی دے چھ پا آخرت کے دے دا آخرت پا باب خوف نوی باقی دا باری تعالیٰ نا خوف کلتی تواری کی گی پا اولیاء و صلحاء و بانی
دا سیره پیراشی چی رفیگی بیا نو خوف کو نفس الامر کشتا کنا نو پا آخرت کی خوف کی نشتر ازلا خپل شان و شوکت و عزت و گوری والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار وعید راغی نو دا کذبوا بآیاتنا دا جملہ تب کفروا بان بآیاتنا پتنازو دا فعلین دوارو پوری تعلق نسی کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا دا سلد الذین مبتدا شوا اولئک مبتدا ثانی شوا اصحاب النار خبر شوا دا ټول بیان خبر د والذین کفروا د فارش جمله اسمیه هغه کسان چې کفر کړي دي بیا آیاتنا او هغه کسان کذبوا چې نسبت د دروغ کړي بیا آیاتنا تفسیر ساوی دا لیکلی دي چې مراد د آیاتنا د کتاب د قران کریم دا مراد دي او مراد د آیاتنا معجزات او کرامات دي ځکه مراد د آیاتنا دلایل د قدرت دي او خدای تعالی چې کله د قدرت مظاهره کوي او قدرت ښکارا کوي هغه په هغه ځای کې ښکارا کوي چې کوم ځای د عادت خلاف راشي اور سوځول کوي سو کو نه سوځي نو خلکو ته پته ولګي چې خدای تعالی قادر ذات دی او بډوبول کوي ډوبې نه کوي هوا نه پرې وتل راځي د پرینوزي نو کم کار چې کې اسباب او عادات نه وي هغه کار کې د خدای د قدرت مظاهره وي نو آیات الله نه مراد دلائل د قدرت دي او دلائل د قدرت اچ ښکارا کیږي په معجزه للنبی او په کرامت للولی کې ښکارا کیږي نو وایي چې کذبوا بآیاتنا هغه چې دا زمون معجزو او کرامات چې اولیاء انبیاء او تم ورکړي دي هغه خلک چې د دې تکذیب کوي نسبت د دروغ ورته کوي دا نشته دا دروغ دي اولئک اصحاب النار دا اصحاب النار کرامت معجزه کې چونچرانی پکار چې اوریدل شي باید مسلمه شي ځکه چې خدای تعالی د قدرت نه انکار را نشي هم فیها خالدون فیها مبتدا او خبر دی فیها ظرف لغو ولا خالدون شو بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.